که تاسو وسم د واتساپ کامره په دې شکل استعمالوئ نو تاسو له واتساپ نه هیڅ خبر نه یي. دلته راشئ دا وګورئ. زه یم په واتساپ کې پروت یم په کوم ځای کې په بیډ کې. ښه تاسو به وایئ څه تنبل خدای دې خدای چې ته اوس له بیډ نه موږ ته ویډیو جوړوې. تاسو خو یې جوړوئ هم نسئ غریب سړي زامنو. دا وګورئ دلته تاسو وینئ چې زما ویډیو د بیډ کې یم او دا خلکو ته داسې ښکاري چې دا خو ډېر تنبل شاه ده. زه به اوس څه چل کوم؟ زه به اوس داسې چل کوم. ګورئ ورته دلته به راشم فلټر مې هم صحیح نه ده که نه کاپه مخ مې هم صحیح نه ده. دلته به لږ زر چینج وکړم. او دا ښایسته اپشن دی. دا مې ولګو. ښه ته دې کې نو څه پته ولګېده نو ته په بیډ کې پروت یې بیا همغه شی. ښه اوس بل شی درته ښیم دا وګورئ. فلټر ولګوو سره کوم فلټر مخ کالر لږ چینج کړو. اوهو دا یو څه یو صحیح دی. ښه ته نو په دې کې دې څه پته ولګېدله. ښه بل شی به وکړو. را به شو باکګراونډ ته باکګراونډ به چینج کړو. ښه ته وایه کومه ده باکګراونډ خو چینج نه شو. دا دی دا وګورئ زه چیرې یم پته نه لګېږي چیرې یم. دیوال ته ناست یم ولاړ یم پروت یم. چل را یاخی اوس یو شاته وروره ګوله ته وایه چې دا څه ساده باکګراونډ ده دا نو څه شی څونه خوند شته پکې ناغېسته. دا د وروره ونیسه. دا وګورئ زه اوس په کوم ځای کې ناست یم ولاړ یم تا ته پته هم نه لګېږي. دا وګورئ کوم دفتر کې زه اوس ناست یم. دا وګورئ دا وګوره کوم کچن کې اشپزخانه کې ناست یم. دا وګورئ کرا پکې ناست یم تا ته پته هم نه لګېږي. ښه دا وګوره نور څه شی غواړې خو که غواړې خو زموږ چینل فالو که د ظالم بچی فالو یې که بلې له دې نه ښې ویډیوګانې وګوره خوند به درته درکړي.